الحمدلله مرته الله په اوس عصر کې هغه جهاد او هغه شهادت را نصیب کړي چې د مجاهدینو په سالارانو کې او د شهیدانو سالاران دي هغه الحمدلله زموږ مسلمانانو ته الله ورکړي. دویم ګورئ چې په شهیدانو کې د اسلام د دشمن سره په جنگ کې شهید سوی شهید چې لوړه رتبه یې ده هغه انسان دی چې د خوارجو مقابل کې شهید څوک چې د داعشانو په مقابل کې وجنګېږي څوک چې د خوارجو په مقابل کې وجنګېږي دا شهید شاه محمد انور شاه کشمیری رحمه الله خو فرمایي د یهودو د نصاراو د شهید هم دا شهید درجه لوړه ده. وفي الحديث ان قتال الخوارج افضل من قتال المشركين. شاه صاحب مبارک کفار ملحدین کې لیکي چې حدیث مبارک دا دی چې د خوارجو د عشانو سره جنگ دا د کافر او د مشرک د جنگ افضل او اولاد. یو سړی چې د عشي سره جنګیږي الله دې زموږ د مجاهدینو باره و نصرت وکړي. لله الحمد د دریو څلور ورځې مو داسې زړونه په ساړه سوله الله دې مو د همیشه دپاره داسې ارمانونه پوره وکړي. دا د یهودو په چنګوټیانو د عشانو باندې په جلال آباد داسې کړي دي. الله جل وعلا شنو دي جناب پیر آغا صاحب ته عمر طویل د دین په خدمت کې ورکړي. داسې یې کړل هغه قاري اختر صاحب کله کله وایي لکه د یخ میرغان داسې سره پر جارو باندې راټول کړي دي. دا دوې او درې ورځې داسې کړله بس هغه اخري ثانیې ته درولي دي پر اخري ځای باندې ولاړ دي. تاسې دعا یې وکړي انشاءالله هغه به الله ژر ځینې ختم کړي کار یې خلاص دی انشاءالله. بس دغه یې په افغانستان کې هغه لوی زور د دغو و چې الله ور وکړي. دغه ګوري د دغو سره جنګ د داعشي و د وابي و پنجپیري و سلفي سره جنګ دا خوارج دي. دې ته د شریعت په اصطلاح کې خوارج ویل کېږي. د الله رسول دغه په خوارجو بللي دي چې د اسلام په جامه کې دننه پر مسلمانانو باندې راوغورځېږي ځان مسلمان بولي او پر اسلامي ډلې باندې جنګ کوي. علماو یې تفسیرونه لیکلي دي. علماو ته اوس معلومه ده دا مسله ښکاره ده د خوارجو تفسیر چې خوارج څوک دي. تقریبا اوس د امت جمهور علما پر دې اتفاق لري چې وهابیان سلفیان پنجپیریان خوارج پر دې جمهور علما اوس اتفاق. علامه شامی رحمه الله دا نقل کوي چې وهابیان خوارج. علامه صاحبي رحمه الله لیکي تفسیر صحابي کې چې وهابیان خوارج. شیخ محمد محدث ثانوي رحمه الله لیکي وایي وهابیان خوارج. مولانا خلیل احمد سرامپوري رحمه الله په ټول دیوبند د علماو په ترجماني باندې لیکي چې وهابیان خوارج.